سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محصلین ورونو، پس له فرائضنا افضل شی څه شی ده؟ یعنی یو خو هغه دي چې الله عز وجل په موږ فرض کړي دي، وروسته له فرضونه په مسلمانانو باندې افضل او بهتر شی کم شی ده؟ نو علما لیکي تقریبا د اکثر علماو رایه دا ده چې افضل و بهتر پس له فرائضنا علم ده. یعنی کله کله بعضې خلک وی اسلام علم ته ډېر ژمن نه ده، سخته بده خبر ده. علما وی له فرضو نه وروسته انسان دپاره افضل و بهتر شی څه شی ده؟ هغه علم ده. د حنبلیان، د مالکیانو، د شافعیانو، د احنافو مذهب هغوی وایي چې افضل پس له فرائضو نه هغه علم ده. حنابله یعنې د امام احمد ابن حنبل مذهب هغوی درې اقواله د امام احمد ابن حنبل نه نقل دي. یو علم ده، یو طاعت و عبادت ده، نفلی عبادات دي، یو جهاد ده. د دوی رایه بیا دا د دوی وی پس له فرائضو نه افضل هغه جهاد ده. خو د دنیا د اکثرو علماو رایه دا سوله چې افضل و بهتر وروسته له فرائضو نه هغه علم ده. نو اسلام هم علم ته دومره لوی ژمن ده او دومره انسانان، مسلمانان، بشریت علم ته هڅوي. علم ځکه لوی افضل ده او علم ځکه ډېر فضیلت لري. فضیلت ته علم ځکه علم سړي ته په هر بخش کې، په هر طرف کې سړي ته شی ورزده کوي. مثلا محصلینو ورونو، تاسې ته معلومه ده علما وایي وی الله غرونه چیشته پیدا کړي. دا دومره ډیره مهمه نه ده. الله ولې دومره ډیرې دشتې پیدا کړي دي؟ مثلا کله چې ته له هرات نه کابل ته راځې لاره کې څومره دشتې دي، کله چې ته له پکتیکا نه کابل ته راځې څومره دشتې دي، کله چې ته له بدخشان نه راځې نسبت دومره ډیرې دشتې بیا نسته ده، خو بیا هم دشتې سته. ولې الله دښتې پیدا کړي دي؟ د دښتو پیدایښت د دنیا ژوند څه ده، یا د دنیا آبادي څه ده، یا انسان چې حیات و ژوند کوي په دوه شیانو باندې انسان ژوند کوي. یو اوبه دي، اوبه اکثره سرچینه د اوبو د غرونو د منځ نه وي. لکه واورې په غرونو باندې وسي بیا د هغې نه اوبه راوځي. نو د انسان دپاره د حیات او د زندگی دوه اسباب دي. یو اوبه دي، یوه هوا ده. هوا اوس مونږ چې دلته ناست چې که د اکسیجن نه وی مونږ کله ژوند کولی سول؟ ولې؟ یا مثلا دا د مځکې دا کومه د اکسیجن طبقه چې د له دې نه وروسته بیا ژوند نسي کیدلی. یا مثلا یو سړی چې ډېر د مځکې لاندې لاړ چې هلته اکسیجن نسته، ژوند نسي کیدلی. یا په نورو سیارو کې تر اوسه پورې لا ژوند ممکن نه ده، هلته اکسیجن نسته ده. نو انسان دویم شي ته چې ضرورت لري هغه هوا ده. اوبه د کوم ځای نه راوځي؟ د غرونو نه راوځي. او هوا ته مونږ ضرورت لرو. صحرا و دشتو کې ضرورت ده. اگر چې دا موضوع خو د تاسې ده، ځکه یې وایم چې تاسې په خبر پوه سئ. موږ او تاسې خو ټولو افغانانو تنور کورونو کې لرو. تنور خو پیژنئ که نه؟ بې د تنور دپاره داسې یو سری غوندې وي چې هغې نه هوا ورته راځي که نه، د تنور اور ګرمیږي. تاسې کله په دې فکر کړی ده چې هېڅ هوا نه وي خو تنور کې هوا لګیږي؟ موږ مورۍ ورته وایو هغه ته، تاسې چې هر څه ورته وایي اصطلاحات بدل وي. نو چې تناره ته ور وګوري چې اور پکې ګرم سوی، د مورۍ طرف ته داسې هوا لګیږي، سکروټې ګرمې وي. ولې؟ علت دا ده
کومه هوا چې دلته موجوده ده چې موږ دلته ناست یم هوا موجوده ده رطوبتي هوا دا درنده وي هغه هوا چې رطوبت ورسره یي هغه درنده یي هغه کته زور کوي نو په تناره کې هوا سته خو کله چې هغې سره اور پیدا سي هغه اور هغه هوا وچه کي چې وچه یې کړل هغه صعود کوي پورته خیزیږي نو ډیر په چټکۍ سره دغې تشې ته لمده هوا راځي تاسې چې کله په دې بحث کوئ چې بادونه څنګه پیدا کیږي دشتو کې بادونه ډیر وي او که غرونو کې بادونه ډیر وي د ورځې په اوائلو کې بادونه ډیر وي که د ماسپښین نه وروسته بادونه شروع کیږي دا خو یو علمي بحث ده ولې باد را پیدا کیږي نو تناره کې هغه هوا چې د مورۍ نه راننوتله نو هغه متصله ځکه اور ډیر تیز د متصل هغه هوا وچه سي نو چې وچه سوله پورته ځي نو غجې ته نور همداسې راځي لکه مثلا یو چیرته اوبه دي دا اوبه دې راواخیستلې په کاسه کې ډنډ دي اوبه کاسه دې ورټیټه کړه اوبه دې راواخیستلې اتشه زر اوبه ډکوي نورې که نه نو هوا هم داسې ده هغه تشه بیرته ډکیږي نو په تناره کې دا چې هوا پیدا کیږي نور چیرته هوا نه وي علت یې دا ده ځکه تنور هغه رطوبتي هوا وچه کي هی چې وچه کړه پورته خیزیږي نو هغې تشې ته نوره هوا را منډه کوي نو چونکې دا تنور خو چې ده دا هغه دغه حرارت ډیر ده پکې نو همداسې هغه هوا چې راځي ورته هغه زر وچیږي پورته خیزیږي نو حرکت باندې هوا راسي نو الله عز وجل دشتې ولې پیدا کړي دي د دشتو لوی علت دا ده اوس په بازار کې چې موږ ټول اکسیجن وخورو دا په کاربون باندې بدلیږي زهر ترې جوړ سول دودونه سول میکروبونه سول د کلیو په سر د بازارونو په سر باندې دا هواوي ټولې لمدې سولې میکروبونه ورسره ګډ سول دغه هواوي لمدې سولې زهرجنې سولې دا الله عز وجل د دې بازارونو د سر هوا دشتو ته بیایي ځکه دشته کې دا عادت ته لمر چې په دشته باندې ولګیږي نو هلته دشته کې حرارت ډیر وي په نسبت سره نو هغه چې حرارت پیدا سو په دشته باندې لمر لګیږي د لمر وړانګې هغه دشته وسوځوي هوا وچه سي دا هوا صعود وکړي پورته لاړه سي دې ته رطوبتي هوا راځي دغه رطوبتي هواوي مثلا د بازارونو د کلیو نه دا دلته راسي دا دلته د دشتو په سر باندې الله تیت کی کله چې په دې باندې د لمر وړانګې ولګیږي دوه صفته په دې هوا کې پیدا کیږي دا هوا زهرجنه سوی والا دا هوا رطوبتي سوی والا دا هوا که نور تنفسي وسي سړی مریضوي نو دغه هوا باندې چې لمر ولګیږي تجفیف راولي وچی کی دغه هوا نه لمر میکروبونه ختموي هم میکروبونه چې ترېنه ختم کړل زهرجن مواد دا هوا هم پورته صعود وکړي دې ته نور رطوبتي هوا دی یعنی دا دشت الله د دې لپاره پیدا کړې د هوا تصفیه په دې باندې کوي مونږ یو بخارۍ ولګو که نه دې جومات کې چې دا راته ګرم کي یا یخ کې څه کاږه واږه روان یو انجینیر صاحب دا کار کړی د مولا صاحب امر ورته کړی د نو څه توره دې کړې ټول جومات په یو هغه باندې نه هغه هم په 2 روپۍ دی اخیستلی ده تا کله په دې فکر کړی دا دشته چې کله ته غزني نه زابل ته په دې دشته کې فکر وکړي الله دا دشتې دې نو ولې پیدا کړي دومره غټې غټې سپیرې دشتې دي هېڅ شی هم نسته پکې او دیم ډبرې تیږې دي کرل هم نسي پکې کېدلی نو کله به د ځان سره فکر وکړي چې الله لکه سې دا د عبس پیدا کړې عبس نه ده د دې په حکمت چې سړی پوهېږي څه وخت پوهېږي چې علم ته راسي هوا الله د څه شي دپاره پیدا کړه وی دشته د هوا تجفیف کوي هواوي وچوي رطوبتي هواوي ځکه رطوبتي هواوي خو صحت ته ډېرې مضرې دي او بل دا ده د هواو نه هغه زهرجن مواد د لمر په وړانګو باندې سوځي نو الحمدلله چې الله عز وجل پس له فرائضو نه د انسانانو دپاره مهم شی چې باید خپله مشغله یې وګرځي مونځ روزه زکات حج فرض عین جهاد نه وروسته مونځ دیم کو
روزه دې مو نیوله، حج دې مو که، در باندې چې فرض سو، فرض عین جهاد و هغه دې ادا که. اوس به ته فرض کفایي جهاد ته ځې، افضل دا و که ته به علم زده کوې، ته به روزې او نفلونه نیسې که علم به زده کوې. رمضان روزه نه ده دا اوس. مونځ مو وکړه، د سهار مانځه نه د ماسپښین تر مانځه څومره ډېر وخت ده. اوس به زه په څه شي باندې ځان مشغول کوم؟ تر ټولو نه افضل هغه څه شی ده؟ علم. خو تاسې ذهن ته را نسي چې زه علم یاد کم، تاسې وایي مولا لکسې یادوي. زه چې علم یاد کم تاسې شکوئ چې ولا لکسې دا د موږ فزیک یادوي. موږ مطلق علم یادو، وروسته ټول بحث کوم. علم علم ده، هر بخش د علم ته چې ورځې علم یو لویه خیمه ده، او د دې خیمې لاندې بس بیا علوم پراته دي، قسمه قسم. د یوه خبره سوله